السلام علیکم ملګرو، څنګه ټیک ټاک؟ امید لرم چې ټول به روغ جوړ او ښه برابر یې. نو ملګرو، د ټولو ناول خو چې دی نو ټولو ته نوی کال ستاسو ډېر ډېر مبارک شه او 2021 ښه په خوشحالو تېر کړو. انشاءالله 2022 هم دغه شانتې په خوشحالو باندې تېرو. اوس تاسو مونږ چې دی نو تاسو له یو ښایسته شان غزل راوړی دی، نو امید لرم چې ټولو به خوښ شي او کښېنئ او دوی چېرته مه ځئ، غزل نه بعد به موږ ګپ لګو. صحیح ده که نه؟ نو راځو غزل طرف ته. السلام علیکم زما ګرانو کتونکو عزتمندو وروڼو. بس دا خو انشاءالله اوس د عادت څنګه چې د کشر وی چې 2022 شروع شو، انشاءالله الله تعالی یې د خوشحالو ذریعه وګرځوي ټولو مسلمانانو لپاره او خوشحالي به په خپله ځان ته ورکوو. ولې چې نن سبا ډېر زیات پریشانیانې دي سړي ته، نو خپل ځان به په خپله خوشحالوي انشاءالله او د الله نه به سوال هم کوو چې الله ټولو خوشحالي ورکړي. خوشحالۍ سره یو شعر رایاد شو، جی جی وایي خوشحالي ځان له په خپله ورکوه او که څوک نه درکوي نو خپله ورکوه. نو ټول چې دی نو خوشحاله اوسئ. نو داسې نه چې یو ځل ورکړې بیا قلار شي، د خیر کار دی څو ځله ورکوه. نو دغه شانتې چې دی نو ښایسته او مزېدار ویډیوګانې موږ تاسو له راوړو چې چېرته مه ځئ او خفګانونه مه کوئ، ست نه جوړېږي. دې خبره بس یو بله لطیفه غوندې رایاده شوه. وایي یو کور ته مېلمه راغی که نه، مېلمه چې راغی نو هغه د کور وایي چې زه خو به چای وڅکي وځي به که نه، هغه چې چای څښلې نو مېلمه بس کټ ته بره ختلې. کوربه وایي چېرې دا خو مخه چې کاته اوږده شو روټۍ به مو خوري. هغه وایي ستا روټۍ دې مو خوري، روټۍ چې کله خوړلې د غرمې بس دوی چې اوس خو به ځي. کور راته وایي چې تاسو لکه چای په هلته چې دا چې اوس کې مېلمه کېدای شي چې دې ساري ځي به چې اوس کله هغه بیا وایي چې یو تکیه راوړې ډډې والی بیا کوروالی وایي چې دا سړی مخیلی پوخ رانه دا خو نه ځي. نو هغه ښځې ته وایي چې ښځې یو کار کوو، دواړه خپلو کې سلام کړه. وایي څه کار کوو؟ چې دواړه خپلو کې جګړه جوړوو. نو به زه هم وځم ته هم وځي، بس دا چې څنګه دا مېلمه چې زموږ لاړ شو دا مېلمه هم وځي، بس موږ به بیا خپل کور ته واپس راشو. مېلمه به تلي که خیر موږ ته به کور روزګار شي. دې کې چې هغه کور والا راغی بس ښځې ته هغه وایي تا خو دا چای نن ناوخته کړه او بس هغه دې خوا جګړه یې جوړه کړه. بس هغه ورته ستا په کور کې څه کوم، زه خپل پلار کره ځمه. بس ښځې ووته چې ووته دې کې سړی وایي زه څه کوم، بس زه هم ووتم. چې هغه ووته مېلمه وایي تاسو خو ډېر زیات هوښیار یې. بس مېلمه راغلی په کمره کې پوزکۍ به مخکې د مشرانو به د پوزکۍ وې که نه، میزرونه به جوړو پوزکۍ، هغه یې هسې راغونډ کړی او په هغې کې په ګوټ کې غلی ناست دی. دې کې چې شیبه شوې ګنټه تېره شوې ده، بس دغه چې ښځه او خاوند راغلی او خاندي. نه خاوند یې ښځې زما کمال دې خوښ شو، هغه ښځه ته وایي نه مړه وایي زما کمال دې خوښ شو. بس مېلمه د پوزکۍ نه راودانګل وایي زما کمال هم خوښ شو. بس دغه وخت کې دوی چې دا واوړېدو که نو پخوا داسې مېلمانان راتلل، خدای الله دې خیر وکړي. نو